السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، کله چې څوک په خوب کې بیریږي یا هم خراب خوبونه ویني یا هم دغه شپې د فتنو څخه که چیرې یو څوک وایي چې الله تعالی جل جلاله د شپې د دغه فتنو څخه ماته نجات او خلاصون را نصیب کړي، نو دغه دعا دې هره شپه وایي، الله تعالی جل جلاله به د فتنو څخه نجات او خلاصون ور نصیب کړي. دعا دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. دا دعا که چیرې د چا په یادیږي نه، پر یو کاغذ باندې دې ولیکي، بس د خوب بستر ته چې ولاړې دغه دعا دې وایي، دا کلمات دې وایي، الله تعالی جل جلاله به د دغه شپې د هر شر څخه نجات ور نصیب کړي. الله تعالی جل جلاله به د خراب خوبونو څخه نجات او خلاصون نصیب کړي. او که چیرې چاته خوب نه ورځي، خوب هم انشاءالله ورته راسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.